السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا جمرات د شیطان وشتل چې کې کنه هغه شیطانانو ځای دی وړوکی او منځنی او غټ شیطان. مخکې دلته به تاسو شهیدان وایي چې دلته تقریبا 2018 کال دلته ډېر کسان شهیدان شوي وو د ګڼو ګوڼو له امله که نه سره خپل مازه کې یو بل سره هغه شوي ازدحام له وجې نو ډېر پکې هغه شهیدان شوي وو. مخامخ چې تاسو وینئ هغه منظر کې تاسو ته نږدې کړم. دا ګوره دا یو شیطان دی لاندې چت دی ګوره دا بل چت تقریبا فکر وکړه چې څلور پنځه چته دی صحیح. الحمدلله اوس هر ارام شوي دې خوا ته همداسې تعمیر بل طرف ته دی. دا چې تاسو وګورئ ماشاءالله ډېر ښه سیسټم باندې مخته روان دي. او ما مخکې هم ویلي دا خلک چې خدای خرابوي نه دا خدمت ته وځي البته مشکلات به لري ستونزې به لري سترګې هم پټې نه شي چې پوه شو. دا اوس تقریبا د شپې 1 بجه ده موږ راغلو چې مینا کې شپه وکړو په دا ځای برابر شو. دا ځای بیخي لوړ دی او هاخوا ته مینا ده دا خوا چې داخل مستقل مینا ده انشاءالله هلته به ورځو. نو خدمت یې درته وایم چې ډېر غټ خدمت یې کړی همدې د وجې دا هم خیمې دي دا خلکو یې ساتي هلته تاسو وینئ هلته ولاړ دي نو چې هر څوک ګرځي ګوره لاس کې هغه نیولی هغه پمپ یې لاس کې نیولی دی پاجیانو باندې اوبه راچي خدای دې خیر ورکړي. نو بیا دې خوا ته بیا دوباره تاسو ته زه درښیم اچھا شیطانان خو در باندې ووینم څوک ونه وایي که نه. ګوره دا مخامخ دا یو دی ښه هغه بل دی دا ښکاري تا ګوره زوم کوم درته دا یو دی صحیح دا سپین دی دا دیوال ته لاندې منظره دی صحیح او دغه چې دی دویم دی غالبا تر لاندې منظره پورې او پورته چې دی هغه دی دا اخري دی هغه غټ اخرس دغه دی دا بل دی. یو خبره دا ده ځینو ورونو ته شاید معلومات وي او به دا خبره اورېدلې که نه دا خبره به اورېدلې چې دلته دغه جمرات چې دغه شیطانان چې ولي نو دغه څومره تیږې په ورځ میلیونو تیږې دلته راځي که نه دا ګټۍ دا معلومیږي نه چې دا کوم طرف ته ځي. اکثره خلکو یې دا شته هغه مې راوستل دا شته چې چا حج قبول شوی دا تیږې چې دي دا ورکېږي دا حدیث دی حدیث کې راغلی د پیغمبر اسلام دوه معجزې وي پاتې یو معجزه دا ده یو معجزه څه ده یو قرآن کریم ده چې تر قیامته پورې وي. یو معجزه دا ده چې کوم حاجیان چې دا تیږې ولي شیطانان چې ولي اوس فرض کړه 2 میلیون کسان دي هر یو یې 28 تیږې ولي نه 28 نه 21 د ورځې صحیح شو نه څلوېښت تیږې هر حاجي ولي او دا خو چې هغه باید کوټه شي کوټه نه پاتې کېږي هېڅ شی هم دی که نه او داسې هم نه ده چې دلته مثال دا کوم طرف ته وباسل کېږي نه هغه خبره هم نه ده څنګه کوم طرف ته خو وځي نه دا حدیثو کې شته دي نو دا زموږ الحمدلله زموږ د دین حقانیت دی اوس هم ځینې دغه دي هغه چې ځان ته وایي زه ملحد یم او زه هغه کوم ډېر هوښیار یم او دا پلان د اوبستان دی دا د عربو هغه دی کتاب جوړ شوی کتاب دی نعوذ بالله من ذلک قسم خبرې کوي که نه نو راشي دا یو معجزه وګورئ صحیح ده دا یو معجزه وګوره نو خدای هغه د الله تعالی هغه خلقت او دا شیان د خپل ځان ته چې وګوري چې الله تعالی په کوم ډول باندې پیدا کړی هغه د زړه نور هر څه پرېږده دا زړه پمپینګ دی وګورئ وینه چې څنګه پمپ کېږي سیکنډ لپاره ودرېږي بیا خوله یې وازه پاتې وي بیا 2 ورځې که بوی وکړي که نه نو هی د الله بندګانو اوس هم ساري وخت دی راشي الله تعالی تسلیم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر سترګو قبول کړي والله ډېره مختصر زندګي ده لنډ ژوند دی قسم په الله که پرې پوه شئ تاسو باور وکړئ تېره ورځ زه به تاسو ته یو کیسه وکړم دغه نه شي ویډیو مې اوږده نه شي تېره ورځ دغه دوکان ته لاړم هغه په خاطر باندې لږ سودا مې راغستله صحیح ده
ځان راغستله غولته مولانا نو زما تر مخه دومره خوندور باډي ځوان سړی بس داسې پروت وی دا اوس ساعت یې ووتله روغ تیار او ساعت یې ووتله ختم شو ولې وخت یې پوره واجب کړی و هغه وخت یې هغه کې و احرام کې و که نه حلق یې کړی و که نه بس ایسته لاړه خدای ته ځان وسپاره نو کله کله سړی فکر وکړي والله دا ژوند په دې نه ارځي چې خپل ټول عمر تباه کړي ټول ابدي ژوند خپل تباه کړي صحیح دی لاړ شي بهر ته لاړې ځان دې واچوله ته به خارج کې نو داسې خو نه ده چې خارج کې به تا ته مرګ نه راځي څنګه نو مرګ که هر وخت وي خیر یو څو کاله وروسته یو څو کاله مخکې یا 50 کاله دې ژوند شي یا 80 کاله یا 1 کاله بیا هم د موسی علیه السلام خبره مرګ خو هغه دی میلمه کېږي دی نو بیا به څه کوې نو چې بیا در باندې ناوخته ټول عمر به هغه در په دری خو زه به یو خبر درته دا وکړم چې ته اوس د الله څخه منکر یې دا اوس دې څنګه ژوند دی بېرته الله ته راشه الله ته رجوع وکړه همدا ژوند دې روان دی په آخرت خو به دې نه تباه کېږي نو دا ورونه ژوند به دې هم ښایسته وي بیا به په شرابو په نیشو تماشو باندې به دې وخت نه ضایع کېږي چې ته وایې هغه خپل هغه ډپریشن او دا شیان دي خپل په دې شرابو مرابو باندې ختم چې یوې دقیقې لپاره صحیح ده دا اوس وګوره مور پرته وه د عسکر پرده پرې واچوله نو ډېر داسې کارونه دي چې دا خلک یې د هغه لپاره کوي الله دې ترې راضي شي واقعا پرون موږ راغلي وو تاسو باور وکړئ په خاورو کې پراته وو که نه دا خل په خاورو کې پراته وو چې دومره ستړي وو نو دا هم خیمې دي دلته هم دا پول دی لاندې خیمې دي ورونو خواهش درنه کوم راشئ الله تعالی ته تسلیم شئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر سترګو قبول کړئ والله العظیم ډېر کم ژوند دی خبر به هم نه یو ځای کې به دې ډډه والي روح به درنه وتی ټول عمر چې هغه داسې ژوند داسې ابدي ژوند دی چې بیا خاتمه نه خدای ناخواسته په اور کې به پروت بیا به شي الله کشکې زه خاورې وای که نه ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا نو د الله سره زور وهل یا د الله نافرمانی کول یا د هغه سپکې سپورې ویل یو دی بهر کې اوسېږي پښتو خبرې هم کوي او ځان ته ډېر هوښیار هم وایي خو زه به ورته یو خواهش وکړم چې راسه اوس دې ځواني ده همدغه شیان چې کوئ خو یو ځل کلمه ووایه خو والله زړه م در باندې بد شي یو ځل کلمه ووایه قسم په الله دی ګوره دا هغه ځایونه دي چې رسول الله صلی دلته قدمونه ایښي دي دلته ګرځېدلی دلته تکلیفونه زحمتونه تیر کړي دي خو هغه وخت تیر شو 1400 یا 1500 کاله تیر شو صحیح ده نو هغه ځایونه شته دي تر اوسه پورې هغه طریقې که ته سل ځان کې بڼی کې کښېږدې او سل چغې ووهې چې دا حدیث وایي الله وعده کړې ده چې زه به ما نازل کړی زه یې ساتمه که نه نو هېڅ هم نشي کولی ځان په خپله تاوان کې راولي زیان کې راولي نو فقط یو ورور په حیث باندې ورور ګڼي یو انسان نصیحت ګڼي ځکه زه تاسو ته ورور ویلی نه شم الله نه یو کړي ورونه نو فقط غوښتنه مې دا ده خصوصا چې پښتو خبرې کې پښتو باندې پوهېږي راځئ همدا خپل حالت کې اوسئ دین مه تخریبوئ دین تخریبولی نه شئ پلار هم نه شي تخریبولی ستاسو خو زړونه خپله مه بدي کوئ دغه چې کوم خلک زړونو کې ځای لري یا فامیل والله فامیل به هم سره ایسته اچولی یاستئ خوږه مور به دي هغه به هم درنه نفرت کوي نو بیا ستاسو دې ژوند څه معنی دا ویډیو مې ډېره اوږدویږي فقط زړه باندې مې دا خبره راوګرځېدله او دلته رالم دا مې تاسو ته وکړه چې دین ته هېڅ تاوان نه شي رسولی زما د رسول الله هغه شان او شوکت چې هغه ته هېڅ تاوان نه شي رسولی تاسو چې څومره نفرت خپور کړي د خلکو په زړونو کې هغه نور هم محبوبیت پیدا کوي همداسې د خالق تعالی چې څومره هم تاسې نعوذ بالله تاسو بد رد وئ الله تعالی مینه او محبت د خلکو په زړونو کې پیدا کېږي دا اوس د نړۍ هر هیواد ته داخل دي د هغه هیوادونو تابعات لري پاسپورټونه هغلته پیدا شوي دي خو ولې دا هم راځي سر په سجده پراته دي دکې انجینران ساینسدانان دکې پیلوټان دکې هغه خلک دي چې حتی فضا ته تللي هر څه یې کتلي تا تر اوسه څه کړي خو یو دوه د ملحدونو کتابونه به دې مطالعه کړي هغه هم داسې ملحد چې آخر کې خپله پوزه نه شوه پاکولی خو وږي او سمېدلی نه سو غاړه یې نه سو سمولی نو د هغه کتاب به دې مطالعه کړی نو خو به شی کړی نه
یا به کوم ګروپ کې اډ هغه ګروپ کې به څوک یو نیم سوال کوي هغه به کاپي پیسټ کوي او زیاتې دلته به راچي چې تو درګه زه خلک راکم نو په والله که هیڅ هم کې آخرت دې متبا کوا راشه الله ته تسلیم شه او دا اوس هم کلمه ووایه دې خوا مولانا دا اوس هم کلمه ووایه او دا ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله یا الله ځان ته کښېنه ووایه چې یا الله هر څه مې چې کړي بد مې کړي دي یا الله زه تا ته تسلیم یم هېڅ په فیسبوک په موبایل کې یا په خپل ګروپو کې خپل پیجو کې هېڅ اعلان مه کوه تو خپل رب سره دې صلح وکړه فرعون چې فرعون و نو د شپې به چې څو ځان به یو په خیز باندې کویله به چې یا الله زه چې یم زه ښه پوهېږم چې ته په حق یې خو زه اوس په خرطوب کې راغلی یم نو تاسو به په دې ښه پوهېږئ چې هېڅ هم نشئ کولی خو ضد نیولې راځئ د دې کبر غرور څخه تېر شي او الله ته رجوع وکړئ الله قبول کړي او انشاءالله الله داسې یو ذات دی چې هغه خپل بنده ته معمولي بانه لګوي ژوند به دې همغه ژوند دي همغه وظیفه دی د همغه پیسې همغه مادیات هر څه به دې لاسته راځي څه وکړه الله ته تسلیم شي صحیح ده او دغه چې دی هغه اولنی شیطان دی مولانا اولنی دی ښه دا اولنی دی بیا هغه چې دی دا دویم دی او دریم چې دی لږ مخکې دی ښه درېیمه مخکې هغه لږ مخکې دی نو دا هغه شیطانان دي چې هغه ده ورسره بدي ده یاره چې په د اوله ورځ هم وویشته نو مانې بدي خو دې واخېستله اوس یې ځان ټینګ کړه نو موږ سره یو ملګری هغه وایي چې تر زمنو راغلی پکې اوس هم نه پرېږدو بس دی نو تاسو په خبرو ډېرو نو دا هغه ځای دی البته دلته دا کاڼي دي ښه دا تیږې دي یو بار یې وهلی ده خو دا موږ دا نه وایو بس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی او په هغه امر باندې موږ په سر سترګو منلي دي او انشاءالله منو به او اوس هم خلک لګیا دي ویشتل کوي ابراهیم علیه السلام سنت طریقه ده ابراهیم علیه السلام طریقه ده همغه چې کله اسماعیل علیه السلام ها د غرمې 12 بجو نه شروع تر اوسه خلک لګیا او هر وخت چې رسم ده حالي ابراهیم علیه السلام چې کله خوب ولید اسماعیل علیه السلام روانه او ذبح کولو لپاره نو دلته چې راغی اول ورته دا وړوکی ورته وایي دا ورته وایي دې ځای کې شیطان ولاړ دی چې تا خو خوب لیدلی اسماعیل علیه السلام ته وایي چې دا دې وړي هلته دې حلالۍ که نه او نه دې بیا څه مطلب دی نه دی حقیقت خو نه دی نو هغه چې یعنې اسماعیل علیه السلام ورته وایي چې حلالۍ نه څه کې پلان دی او چې خوب یې لیده وحی ورته شوی پیغمبر بیا ابراهیم علیه السلام تیږه اخلي دا ولي و تیږه باندې ولي بیا هغه دویم ورته راځي نو هغه هم داسې ولي بیا دا دریم راځي دا ماشومک غټ په اخر کې راځي که نه اول لا ماشوم یو بیا دویم یو بیا غټ راځي نو دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایلي دي همغه سر سترګو باندې قبول دي منظور هم دي نو فداک عمي وابي امي وابي يا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی هغه مو په سترګو قبول دی الله مو خوشاله لره اخر کې به زم درته خپل ځان دروغ یم چې ما سر نه څه جوړ کړي او دا مولانا صاحب څنګه نو سر خو ماشاءالله ویني چې ښه پلیږي نو دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دی یا قصر یا حلق قصر یا حلق یعنی یا لنډول یا خریل نو الحمدلله خریل چا چې سر خریلی هغې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه پیرې دعا کړې ده چا چې قصر کړی هغې ته یوه پیره ویلې موږ هم په سنتو باندې الحمدلله عمل وکړو او نو اوس سیب ته ځو راغلو شپه مینا کې تېرو چې دا هم سنت طریقه ده سبا ته اخري ځل ده دغه شیطانان د اخري ځل وړو لپاره دا مینا ده نو به انشاءالله هلته شپه تېرو او بیا به له خیر روانېږو او دا یلا حج ماشاءالله دا هغه اواز دی چې په حرم کې مې هم دا یلا حج دا اوازونه به تاسو ډېر اورېدلي که نه دی چې کله هغه کې یلا حج نور به وخت مو نه نیسمه ویډیو مې ډېره اوږده شوه په لوی الله مو سپارم یقینا زما اواز هم خراب دی نه پوهېږم چې ولې ته ګرمي بیا یخې اوبه اوس کنه طبعا بد تاثیر کوي دعا راته کوئ الله دې زموږ نه قبول کړي رب تعالی دې تاسو هم راولي څوک چې نه یې راغلي بس موږ هم درته دعا کوو
بهترینه سفر دی، یو تاریخي سفر او همیش لپاره مونږ یا زړه کې چې سختي پکې د هر مسلمان د امید چې باید یو ځل راشي حج ادا کړي. ډېره مننه او درنښت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اکثره هغه هیوادوال چې په اروپایي او په غربي ټولنه کې ژوند کوي دې سره د خپلو بچو د آینده یا د مستقبل فکر وي چې زما بچي به په دغسې محیط په دغسې ټولنه کې ژوند کوي، خو طبیعي خبره ده چې دغه ټولنې او دغه محیط اثار به په دغه ماشومانو باندې وي. نو که چېرته تا سره د خپلو بچو دغسې غم وي راځه دا هیڅ فکر مه کوه. الحمدلله من قرآن کور اکاډمي جوړه کړې ده چې دا اوس موږ سره په لسګونو تعداد باندې الحمدلله ماشومان د روزنې لاندې دي. هغې لپاره موږ خپل کاریکورم او درسي مواد لرو چې په هغې کې دوی ته هم د مور و پلار حقوق، همدارنګه د معاشرې آداب، همدارنګه هغه د شریعت مخالف یا زموږ او ستاسو د افغاني کلتور او عنعناتو مخالف کومې خبرې چې دوی ته په مکتب یا په محیط کې ښودل کېږي هغه به انشاءالله دلته هر څه صفا کېږي. ته همدا ستا اولاد به انشاءالله داسې روزنه ورته موږ ورکوو چې آینده کې به فکر کوي دا ستا په غېږ کې لوی شوی. که غواړې خپل اولادونه په قرآن کور اکاډمي کې وروزې په دغه وټساپ نمبر همدا اوس ما سره رابطه کې شه. انشاءالله په یو میاشت کې دننه به ستاسو ته نتیجه مخامخ